بعض خلک تپوس کوي او څنګه چې نبی علیہ السلام فرمایي نکاح زما سنت دی، څوک چې زما د سنتو نه انکار کوي هغه زما د امت نه نه دی. او نبی علیہ السلام حکم کوي تناکحو، نکاحګانې کوئ، وتوالدو، بچي راوړئ، فإني مکاثر بکم الامم، زه به ستاسو په ډېروالي باندې فخر کوم. د چا نکاحونه نشته، د نکاح اسباب نشته، د ماسخوتن مانځه نه وروستو او د کېدو نه مخکې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مخی رستو یول زل درود وای. او دا آیات چې کم دی زنانه هم بوي او نارینه به هم وي. که مې زنانه وي چې الله پاک زما د حیا او د عزت رشتو کی د رشتو د پاره دا د موسی علیہ السلام دعا ده. موسی علیہ السلام سورة ته لاړ، دا آیات وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، نو فجاءته احداهما، د شعیب علیہ السلام هغه لوریانو کې هغه یو لور رااله. نو مفسرین وی د دې آیات د رشتې سره ډېر لوی تعلق دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورة قصص کې دا آیات دی. دا چې کوم کسان غواړي چې زما الله رشتو کی، بعضې خلک تپوسونه کوي. دویم دا چې کم خلق وي زما اولاد نشته، واده مې کړی، ډېر خلک داسې راځي 10 کاله او 15 کاله او 8 کاله د هغوی اولاد نه، نو د اولاد دپاره دا وظیفه مخکې ما ورکړې وه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا آیات د زکریا علیه السلام، رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا چې کوم دی ښځه خاوند چې د چا اولاد نشته، د هر مانځه نه وروستو یو لزل کثرت سره وای الله پاک بدل صالحان نیک عمل اولاد درکي. د چا اولاد نشته الله صالحان نیک عمل اولاد ورکي، د چا شته الله دې ول دسترګو یا خو ګرځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل صعب بحرمة سيد الابرار يا حي يا قيوم.